ښایسته د حیران شي د شپې وروره کی ښایسته د حیران شي د شپې وروره کی چې تاو ویني وباسي توبې وروره کی کیدای شي عملیان شي ستا د سترګو له خاطره نږدې ده چې راووړي په نشې وروره کی او حالونه د مخ ځلا سېزلي و محبوبې خالونه دې د مخ سزا سېزلي و محبوبې رڼا ته چا تړلي و نن درې وروره کی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو السلام علیکم پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی مینوالو خپل ادبي بنډار نن د ګران ملګري سیاد شاهي ځای ته راوړی دی څوک چې د شکور اوسېدونکی دی ډېر ښه شعر لیکي مخکې هم ته موږ پروګرامونه کړي دي راځئ چې سیاد شاهي سره ستاسو ملاقات وکړو سیاد شاهي پروګرام کې د تارکلي ډېره مننه محمد عمران او د دې ملګرو رازق احمد پیر صاحب شهزاد یاسر او زاهد ارشاد او د دې زما د ملګري د خوږ نو ډېره مننه او تاسو دغه درانه قدمونو چې زموږ د غریبخانې ته مړ وړو ډېره مننه بس سیاد شاهي صاحب غوښتنه د شعرونو ده د دغې تږي یو راغلي یو چې دغه تنده محمد ستا په شعر باندې څه شعرونه به سره شریک کړم د ژوند په هره لار یې راګزار کړم ادې د ژوند په هره لار یې راګزار کړم ادې وختونو څه په چل ول کې هوښیار کړم ادې د ژوند په هره لار یې راګزار کړم ادې او وختونو څه په چل ول کې هوښیار کړم ادې او اخره داسې شوم چې اوس په هیڅ هم نه پوهېږم اخره داسې شوم چې اوس په هیڅ هم نه پوهېږم د دې دنیا هیرس داسې بیمار کړم ادې او په ګېډه باندې نارې مه خو سترګې مې مړې دي په ګېډه باندې نارې مه خو سترګې مې مړې دي غربت د ځان سره سمه دا کار کړم ادې ډېره مننه په ګېډه باندې نارې مه خو سترګې مې مړې دي او غربت د ځان سره سمه دا کار کړم ادې د خلکو د مجنون غوندې د کلي نه بهر کړم د خلکو د مجنون غوندې د کلي نه بهر کړم او د خلکو د منصور غوندې په دار کړم ادې ډېره مننه د خلکو د مجنون غوندې د کلي نه بهر کړم او د خلکو د منصور غوندې په دار کړم ادې او په ما باندې چې ګران له خپله ځانه و مدام په ما باندې چې ګران له خپله ځانه و مدام هغې وروڼو کوښي ته نن ګزار کړم ادې او منم چې ستا دعا د ملک باچا کړم ای مورې منم چې ستا دعا د ملک باچا کړم ای مورې نصیب مې د دردونو دکاندار کړم ادې او په دشتو کې خپیابلې خپې روان یم او جاړم په دشتو کې خپیابلې خپې روان یم او جاړم د چا بې وفایۍ سم خوارزار کړم ادې او په سر باندې د بل قدم خاورې بادومه په سر باندې د بل قدم خاورې بادومه او بې وسې ورځ مزدور د پردي ښار کړم ادې او دنیا څه دروغجنه ده په نیمه لارې پرېښوم دنیا څه دروغجنه ده په نیمه لارې پرېښوم د څو ورځو دپاره یې دلدار کړم ادې او د مینې په نامه باندې بدنام کړم یارانو د مینې په نامه باندې بدنام کړم یارانو والله چې خودکشۍ ته یې تیار کړم ادې او عزت یې راله راکړلو نامه یې راله راکړه عزت یې راله راکړلو نامه یې راله راکړه د خپلې ژبې ښکلې او سینګار کړم ادې ډېره مننه ډېر ښه ډېر زبردست سیاد شاهي صاحب دا و سیاد شاهي زموږ ګران ملګري چې تاسو واورېدو ښکلی شعر لیکي به دغې دوو شعرو د نه اجازت اخلم چې ما سره کو جام نه و نو نه دی بس د ساقي پام نه و نو نه دی ما سره کو جام نه و نو نه دی سترګې خو دې ښکته شوې او پورته شوې اوس کو دا سلام نه و نو نه دی ډېره مننه د الله په امان